السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. انشاءاللہ نن به سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 او 20 وایو 26 او 27. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول په قران کریم باندې پوي کې. الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي موږ ته ټول ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې. ورسنی دو آیتونو کې د مور پلار باره کې احکامات چې مور پلار ته خپل وزر د عاجزۍ راخکته کوي، د رحمت توجنا او دعاګانې به ورته کوي چې رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. الله ما مور پلار باندې رحم وکړي لکه څنګه چې زه ورکوټه پاللې وم. همدغه رنګي کچرې داسې مکرا شي چې هغه څه مطالبه کوي او ته پوره کولای نشي، نو الله وایي زه خبر یم چې ته واقع نشي پوره کولای، کسې باندې معنی کوي. او که ته واقع نشي پوره کولای نو الله تعالی فرمایي چې الله تعالی رجوع کوونکو د پاره بیا مهربان دی، بیا الله تعالی د هغه خبرې سزا بیا نه ورکوي چې کوم وس کې نه وي. اوس د خپلوانو باره کې الله فرمایي وآتی او ورکا ذل قربا خپلوانو ته حقه دغه حق د مور پلار نه بعد حق د خپلوانو د خپلوانو او خپلوانو باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشمار احادیث دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپلوانو کې صدقه ورکول 2 اجرونه لري، یو د صدقه اجر او یو د صله رحمی اجر. همدغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک غواړي چې عمر مده زیات شي او رزق مکه مده فراخي راشي نو هغه د صله رحمی کوي، خپلوانو ته د حقونه ورکوي. او دا حقونه د الله تعالی طرف نه دي د مور پلار نه بعد. اول د الله حق چې شرک مکوي، بیا د والدینو حق چې مور پلار سره احسان کوي، خصلو کوي، بیا د خپلوانو حقونه دي. حقه حق دا غي والمسکین او مسکینانو ته. مسکین غریب ته ویل کیږي، د ساکن نه ده هغه غریب چې د غربت د وجې نه حرکت نشي کولای، نه سفر کولای شي، نه بل داسې مزدوري کولای شي ځکه چې حرکت کولو باندې پیسې لګي او د سره دومره پیسې نشته. وابن السبیل او مسافر 2 قسمه ده، یو دینی مسافر دی لکه طالب علم شو، مجاهد شو، او یو دنیا مسافر دی چې دنیا د پاره وتلی دی، مزدوري و غیره کوي. دواړه مراد دي، خو چې کور نه بهر وي هغه سره به ښېګړه کوي. نو ترتیب داسې شو، اول د الله تعالی حق شو، بیا د مور پلار، بیا د خپلوانو، بیا د مسکینانو او بیا د مسافرو. ولا تبذر او فضل خرچی مکوي. تبذیر او فضل خرچی کولو سره تبذیر 2 قسمه ده، یو ته اسراف وای. اسراف لکېږي هغه خرچې ته چې داغه یو حد جایز وي، لکه مثلا یو ځای کې تکار کوي، تا کار په 100 روپۍ باندې کیږي نو 200 عمل لګوا، دا زیاته دي، دته اسراف وای. یا مثلا په 1500 کېږي نو 600 عمل لګوا، دته اسراف وای. دام ناجایز ده، دام ټیک خبره نه ده، الله ناراضگی باعث ده. او یو تبذیر ده، تبذیر هغه خرچه کول چې د الله په نافرمانیو کې کیږي، لکه څنګه موږ تاسو په دې ودونو کې کوو، په موسیقي باندې، په ډمانو باندې، همدغه دغه د پیسو په شیندلو باندې چې پیسې شیندو وغیرہ، داسې نور اضافي ډګماګه لیټونه لګول او دا خلکو چراغا کول وغیرہ چې هغه ضرورت هم نه وي او د الله تعالی په نافرمانی کې لګیږي، دا پیسې ټولې. نو دا پیسې ملګوي ځکه چې ان المبذرین بشک دا مبذرین دا اسراف د فضل خرچی کول کانو دی اخوان شیاطین، ورونه د شیطان، دا د شیطان ورونه دي ځکه چې شیطان غونته دي. دا شیطان هم د غرنګ د الله په نافرمانی کې خپل کوششونه کوي، نو دام د الله په نافرمانی کې خپل پیسې لګي. وکانه شیطان او د شیطان لربه د خپل رب د پاره کفور ناشکر. نو دا خو ناشکری دا چې مال الله درکو او ساتي درکو، الله در باندې احسان کو، ته د الله تعالی په نافرمانی کې پیسې لګوا، دا د شیطان کار دی. دا داسې شو لکه شیطان. الله دې مونږ تاسو بچ کړي د دینه. وآت ذل قربا او ورکه خپلوانو ته حقه دغه حق، والمسکین او مسکینانو ته، مسکین ته
وابن السبیل او مسافر ته ولا تبذر او فضل خرچی مکوي تبذیرا پورا فضل خرچی ان المبذرین بشکد فضل خرچی کون کی کانو دی اخوان الشیاطین ورونه د شیطان وکانه شیطان او د شیطان لربی د خپل رب د پاره کفورا ناشکرا